سلامونه دوستانو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. تاسې ګورئ مالیا رومن یوټیوب چینل. غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دا وښیم څنګه کولی شو خپله آی ډي د هیکرانو څخه یا د غلو څخه وژغورو. ډېری ملګري میسیجونه کوي چې موږ ته دغسې طریقه وښیه چې ځان له هیکرانو څخه وژغورو یا دغه کسانو څخه ځان وژغورو چې هغوی غواړي زموږ آی ډي نه هیک کړي. نو دا ډېر سمپل او اسانه طریقه ده او دا موږ پورې اړه لري. یو شمېر هیکران هغه کسان چې غواړي ستاسې نه آی ډي نه هیک کړي، هغوی تاسو ته ستاسې نمبر ته هغوی کوډونه لیږي، یعنې هلته هغوی فارګیټ پاسورډ اخلي ستاسې نمبر باندې او تاسو ته یو 6 رقمیزه یا 4 رقمیزه شماره درځي، عددونه درځي. تاسو نه بیا هغوی غوښتنه کوي چې ستاسې نمبر ته زموږ نه ستاسې نمبر ته کوډ درغه، دغه کوډ موږ ته ووایه. زموږ آی ډي چې ده دغه فیسبوک زموږ خراب شوی دی او دغه کوډ که ته موږ ته راکړې نو دې سره زموږ آی ډي څنګه کېږي، زموږ آی ډي دې سره جوړېږي. اصل کې دا د هغوی آی ډي د خطر سره نه وي بلکې تاسې په خطره کې اچوي. ستاسې نه آی ډي هیک کوي، ستاسې نه آی ډي اغلا کوي. کله چې تاسې هغوی ته هغه کوډ عددونه ولېږئ سره تاسې آفلاین کېږي، دلته ستاسې آی ډي څنګه شوله هیک شوله. تاسې پاسورډ چینج کړئ هغې ته، هغې نه که تاسې پکې جیمیل اچولي هغه جیمیل هم ترې وباسي، ستاسې نمبر هم ترې وباسي، هغه پکې خپل جیمیل یا نمبر اچوي. دوهمه طریقه دا ده چې هغوی یو شمېر لینکونه دي چې د لینکونو په واسطه باندې ستاسې آی ډي هیک کوي. هغوی غواړي تاسو ته لینکونه ولیږي، تاسو ته وایي چې دغه لینک خلاص کا او په دې کې خپل معلومات ورکا. تاسو ته موږ د بورسونو په اړه باندې ثبت نام کوو یا بورسونو ته ستاسو ثبت نام کوو یا نور دغه شان شیان تاسو ته لیږي چې په دې باندې کلیک وکړه او تاسې چې کله هغه کلیک کوئ نو ستاسې نمبر او ستاسې پاسورډ چې دی هغه هغوی ته رسي او کله چې هغوی ته ورسېدل نو ستاسې آی ډي هیک شوله، ستاسې آی ډي هغوی هیک کوي، ستاسې نه یې لاګ آوټ کوي او خپل نمبر یا خپل جیمیل په هغه آی ډي کې اضافه کوي. نو په دې طریقې سره آی ډي هیکېږي. نور طریقې هم شته، په راتلونکي کې غواړم په هغې باندې تاسو ته عملي یعنې پریکټیکل درسونه تاسو ته درکړم چې څنګه کولی شو، په کومو طریقو باندې سره کم ویبسایټونه دي، سره کوم لینکونه دي او څنګه هیک کېږي. نو که ویډیو مو خوښ شوي د سره لایک، ملګرو سره شیر کړئ. مننه.